که څومره قوي هم وي د څومره قواوې په شمول باندې وي هغه دولت به دلته نه پاتې کیږي. د طالب قمندان ژړا او فریاد وایي ټول غله او مفسدین واکداران شوي دا چې نوري څه ویلي له خپلې خولې واورئ او چینل سبسکرایب کړئ. زمونږ او تاسو د ناکامۍ سره به دا قرآن بیا دلته نه ګورئ مسلمانانو. قسم بالا که به د څو د رسول الله مبارک نوم واخلي. السلام علیکم ورحمت الله. الله مو خوشحاله سلامات او ودان لره. د افغانستان مظلومه خاوره تنها پر مجاهدینو نه بلکې په ټولو افغانانو باندې حق لري. هغه ملت چې د هر دولت نه په هر وخت کې د هر دولت نه سر ټکولی دی هغه دولت بیا په دې ځمکه باندې نه دی پاتې شوی. که څومره قوي هم وي د څومره قواوې په شمول باندې وي هغه دولت بیا دلته نه پاتې کیږي. ولې مشرانو دا فکر نه دی کړی چې ولې نن شاعر راجګیږي د دې دولت نه سر ټکوي، په شاعرۍ کې سر ټکوي. نن یو ډاکټر راجګیږي د دولت نه سر ټکوي، نن د یو مبارز راجګیږي د دولت د مشرانو د هغه دولت نه سر ټکوي. ولې د یو حل لاره نه پیدا کیږي؟ نن زما مسافرین رونه د سعودي، دوبۍ، د نورو ملکونو نه په عذاب او تکلیف کې دي د یو شرکت نه، یو خبیث شرکت نه سر ټکوي. ټول دولت چیلنج کوي چې دا د دوی لاس دی پکې. ولې زموږ مشران د دین نه خبرېږي؟ آیا دا دولت داسې ضعیفه راغلی دی؟ آیا زموږ هغه مجاهدین هغه فدایان چې دا خپل بدنونه پې پاش پاش قربان کړل آیا تاسو هغه بس بولئ؟ نن یو مبارز بغاري وایي زه ملک پرېږدم. ولې پرېږدې؟ زه دې په څنګ کې ولاړ یم، زما دې ملک کې پاتې کېږي، دا ملک به خوري، د دې نظام ساتنه به کوي. هېڅ کله به هم دا کار نه کوي، د دې ملک نه به نه وځې. زه دې په څنګ کې ولاړ یم، والله چې سر مې در باندې ځي ستا لپاره ودرېږم، په تا ودرېږم، زه په ټولو افغانانو ودرېږم، د ټولو افغانانو په څنګ کې ولاړ یم. دا دولت داسې عبث نه ده راغلی چې یو 15 شوړه ماران به دا خوري. نه، دا د مجاهدینو، دا د پاکو سپېڅلو مجاهدینو په قربانۍ باندې راغلی دی. دا داسې عبث دولت نه دی چې هر سړی ورته ضعیفه فکر وکړي. هېڅوک حق نه لري چې په هر چوکاټ کې دی، په هر رتبه باندې دی زموږ د دې نظام بدنامي وکړي، زموږ د مجاهدینو قرباني د سوال لاندې راولي. په خفه کېږي الله دې زړه وچوه، لاس دم څلور طرفه خلاص. زما مجاهدینو، زما محترمو مشرانو، د الله لپاره د خپلو افغانانو نه خبر شي. هر څوک که تاسو په دې اړه څه نظر لرئ په کومنټ کې شریک او چینل سبسکرایب کړئ.